السلام علیکم ویلکم ټو میډیسن ان پښتو وذ فیاض یوټیوب چینل ته که تر اوسه زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې خپلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن موږ راوړی دی تاسو ته یو بل بهترین ایټم د دې فواید څه دي د دې نقصانات څه دي دا په څه کې په کارېږي د دې ټولو پوښتنو ځواب به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو ویډیو ځان سره لایک چینل سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ تاسو مخې ته راوړو. نن مون خبر کوو یو داسې ایټم باره کې که مونږ ګورو اکثریت خلک دغه مشکل سره مخ وي. که مونږ ګورو یو کس درون وزن اوچت کړي نو د هغه په ملا باندې ډېر زیات درد راشي، هغه ملا کمزوري شي او هغه اکثر ارګنیسا یا په انګلیش کې چې ورته شیاټیکا وایي د دې مشکل سره مخ شي. نو دې لپاره موږ تاسو ته راوړی دی یو ډېر بهترین ایټم د کوم نوم چې دی ګیبیکا 75 یا ګیبیکا 50 ملي ګرام. دا یو ډېر بهترین ایټم دی او بهترین کپسول دی د دې مرض لپاره. که یو چا په ملا باندې درد وي او هغه ملا درد یې ښکته خپې ته کوزیږي او د هغې نه پازاب وي او مشکل سره مخ وي نو هغه کولی شي چې د دې ایټم استعمال وکړه. نو اکثر وګورو موږ خلک مسافریت کې درون کارونه اوچت کې کار وکړي، هغه درون کار په وجه باندې د هغه ملا بیا ډېر زیات درد کوي، ملا نه ډېر زیات پازاب وي، ملا سره د هغه خپه هم تکلیف کوي، خپې درد هم وي. نو دې لپاره دا یو ډېر بهترین ایټم دی او د دې ایټم په استعمال سره د دغه ستونزې حل ممکن دی. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې که څوک هم د دغسې مشکل سره مخ وي هغه کولی شي چې ګیبیکا ګولۍ استعمال کړه. نو د دې په استعمال سره به د دغه ستونزې حل ممکن شي. ګیبیکا 75 ملي ګرام یا ګیبیکا 15 ملي ګرام چې د فریګبلین فارموله ده دا یو ملټي نېشنل کمپنی ګیټس جوړ کړی دی او ډیر بهترین ایټم دی او په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو که څوک هم درون کار وکړي د درون کار په وجه باندې دغه په ملا باندې درد وي، د هغه خپه باندې درد وي او د وجود نور د مسل تکلیف وي او هغه د دې نه پازاب وي نو هغه کولی شي چې د دې ایټم استعمال وکړه. نو که څوک هم دغسې مشکل سره مخ وي هغه کولی شي چې د ګیبیکا 75 ملي ګرام چې فریګبلین فارموله ده هغه استعمال کی. نو دا ډیر بهترین ایټم دی د دغه مرزونو لپاره او خاص کر هغه کسان چې هغه درون کار وکړي، وزن اوچت کړي او هغې په وجه باندې بیا د هغه ملا باندې ډیر زیات درد وي، هغه چې کله مونځ کوي مونځ کې هم ټیټېدی نه شي او هغه د دې تکلیف نه ډیر زیات کړېږي. نو کولی شئ تاسو چې د دې ایټم استعمال وکړئ او د دې په استعمال سره د دغه ستونزو حل ممکن دی. د دې ښه استعمال طریقه به هم موږ درته وښیو، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ګیبیکا 75 ملي ګرام یا ګیبیکا 15 ملي ګرام په دې کې 14 کپسولي او د استعمال ښه طریقه یې دا ده چې د شپې یوه ګولۍ وخوړل شي. اکثر ورځې کار وشي یا کار کې سړی ډېر ستړی وي نو شپې بیا هغه ته د دې نه خوب نه ورځي، دردونه ډېر وي، د ملا درد وي، د خپو درد وي او د ملا درد یې همداسې لاندې خپې طرف ته راکوزېږي، د خپې دا پنجې سوزش ډېر وي، پنجې درد ډېر وي نو هغه کولی شي چې د دې ایټم استعمال وکړه. نو دا یو ډېر بهترین ایټم دی او بل ملټي نېشنل کمپني ګیټس جوړ کړی دی. په هر میډیکل سٹور کې تاسو په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې کوم کسان د دغسې ستونزې او مشکل سره مخ وي، دردونه ډېر وي او دردونه یې کلاریږي نه نو هغه کولی شي چې دا حد اقل 2 ډبې ځان ته واخلي یو میاشت دا د شپې یو ګولۍ استعمال کړه نو دې سره د دغه ستونزو حل ممکن دی. که بیا دې سره هم درد ښه نه شو او درد بیا هم جاري وي نو هغه کولی شي چې بیا د دې یو پراپر علاج وي، ایمارۍ وي، هغه ایمارۍ وکړي او مخکې خپل علاج بوزي. خو انشاءالله دا یو بهترین ایټم دی، ملټي نېشنل کمپني جوړ کړی، هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو که چا د درون کار په وجه باندې د هغه په ملا باندې درد راشي، هغه مسل کمزوري شي، پټې کمزوري شي او هغه نه بیا د دې د دردونو د وجې هغه ته خوب نه ورځي، وجود یې نارامه وي، بدن یې ناراحته وي نو هغه کولی شي چې د دې استعمال وکړه. نو دا یو ډېر بهترین ایټم دی او په هر ځای کې پیدا کېده هم اسانه دي. نو ګیبیکا 75 یا ګیبیکا 15 ملي ګرام چې فریګبلین فارموله ده ملټي نېشنل کمپني ګیټس جوړ کړي دي او په هر ځای کې تاسو په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. نو دا یو ډېر بهترین ایټم دی او د دې ایټم په استعمال سره تاسو د دې ټولو ستونزو حل ممکن دی. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو کوم کسان د دغسې ستونزې سره مخ وي او د دې نه کړېږي نو هغه کولی شي چې دا استعمال کړه. د زیاتر که وګورو موږ اکثر عمرونه چې د 14 کالو نه بره وي نو هغه کار کوي، درون کار وکړي نو هغه سره دغه ستونزې سره مخ شي. نو کولی شي چې د 14 کالو نه واخله تر 80 کلنۍ او مخکې چې څومره کس ورځي هماغسې د دې ایټم استعمال کوی شي. همداسې که ماشوم وي نو هغه بیا نور د دې شربتي دي او ګولۍ خاص کر هغه کسانو دپاره دي چې کوم دغسې د ډېر عمر خاوندان وي. نو دا یو ډېر بهترین ایټم دی او دا موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې دغه ایټم استعمال کړئ. ګیبیکا 75 یا ګیبیکا 15 ملي ګرام چې دی ملټي نېشنل کمپني ګیټس جوړ کړی په هر میډیکل سٹور کې تاسو په اسانۍ سره پیدا کولی شئ.
که پرایز ته راشو هم نو ګیبیکا 75 ملي ګرام پرایز هم مناسب دی دا په 544 یا 1540 روپۍ باندې یو ډبی دی نو د دې په استعمال سره هغه کسان چې د عمر ډیر وي او درون کار وکړي د درون کار په وجه باندې د هغه په ملا باندې خپه باندې د خپو تلوي سوځي ډیر وي د لاسونو ګوتې سوځي نو دې لپاره د دغه استعمال وکړي ان شاء الله تاسو ته به الله تعالی روغ صحت درکړي نو دا یو ډیر بهترین ټم دی او د دې په استعمال سره د ټولو ستونزو حل ممکن دی نو موږ تاسو ته ریکمند کوو چې دغه ایټم استعمال کړئ که ویډیو مو خوښه شوي وي نو ویډیو ځان سره لایک او شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ ستاسو مخې ته راوړو تر بلې ویډیو پورې د الله تعالی په امان د خپل ځان او خپل ماشومانو خیال وساتئ